ملګرو دا یو دوه درې ناټه مې ورسره خلاص کړل، لاسونه مې په ولړل، دی مې وځنډوئ. د چا په کار کې به مداخله نه کوو، خیر ما لاس نه درېږي، اوس دا سرپوښ چې مې خلاصوي ګورو چې څه شي راوځي. زما دا ورور دا به ګرځي انشاءالله پر کار شي. یوه ګوله ډوډۍ چې بېګانهګانو ته ورکوئ دوی ته ورکړي. 1000 لیټره یوه ټانکۍ فلټر اوبو دپاره غواړي. دا پلاستیک دانه شوله، پکتیکا څخه کندهار ته راغلی دی، دلته کار کوي. د 15 کالو په زمانه کې درکوي. یا لکه افغاني سرمایه‌ګزاري شوې ده دلته. تاسې د افغانستان د باندې د نورو خلکو په اختیار کې ځي، هغه د دې غریب ملک په اختیار کې دي. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زه عطاالله زر یم. تاسې ما وینئ د زرچنار یوټیوب چینل له طرفه څخه. په کندهار کې پر جاده باندې د شورمانو سره نږدې د میوې مارکیټ ته نارسیده د کابل الماس په نامه یو فابریکې ته راغلي یو. دلته جوړیږي د اوبو ټانکۍ. تاسو زما شاته وینئ د اوبو غټې، کوچنۍ، سپینې او شنې قسم ټانکۍ پرتې دي. دلته دغه خلک ټانکۍ جوړوي. راځو د دوی سره معلومات کوو چې څو ټانکۍ د ورځې جوړیږي، څو کسان دلته کار کوي، څنګه جوړیږي، پروسه څنګه ده او په پروش چیرې رسیږي، د لې خرڅیږي، نورو ولایتو ته هیوادو ته استوي. دغه ټول معلومات در سره کوو. راځئ را سره. ملګرو د انجینر صاحب صدیق الله دولتزي سره مو معلومات وکړله. اوس راځو معلومات تاسو سره شریکوو چې څنګه دا ټانکۍ جوړیږي، مواد د کوم ځای څخه راځي، بالاخره ټانکۍ چې جوړې سي ځي در کومه ځایو پورې. انجینر صاحب اول خو ستړي مه سئ، قربان مو سم جوړ اوسئ، خیر اوسئ. لږ به په جګ غږ خبرې کوو، زما غږ څه جګ دی نو داسې نه چې توپیر پکې راشي. د ټانکۍ اړوند که راته ووایې د دې هغه لومړني مواد چې دي د کومه ځای څخه راځي، څنګه راځي، هغه پروسه یې څنګه ده، په دغه اړه که لږ لیدونکو ته معلومات ورکړي. ډېره زیاته من نظر صاحب الله مو هر کله راوله. ټانکۍ هغه اول مواد چې راځي د ایران څخه راځي، بیا دلته موږ پروسس کوو. پروسس نه وروسته بس بیا موږ د افغانستان 14 ولایتو ته الحمدلله تقسیمات لرو. موږ 15 برانچ لرو چې 3 په کابل کې دي، یو په کندهار کې ده، یو نوی انشاءالله په هرات کې هم شروع کړې ده. موږ د کندهار 14 ولایتو اوسه پورې تقسیمات لرو. ډېره زیاته مننه. دلته څو کسان ستاسې سره په دې څانګه کې څو کسان مصروفه کړي دي تاسو؟ زر صاحب موږ سره خو 50 کسان دلته حاضر دم کار کوي. ماشاءالله. او ټوټل یعنې په 5 څانګو کې چې سره یو ځای کې تقریبا 250-300 کسه به حتما کار در سره کوي. زر صاحب تقریبا 450 کسان را سره په دې 15 برانچو کې کار کوي. ماشاءالله. 450 کسان چې یو چا په کار ګمارلي، دا ډېر غټ خدمت دی د وطن دپاره، ستاسې کور ودان. د ټانکۍ اړوند که راته ووایاست یوه ټانکۍ مثلا کوچنۍ ټانکۍ تر څو لیټره پورې جوړوي او غټه تر څو پورې جوړوي؟ زر صاحب موږ خو د 200 لیټر څخه نیولې تر 6000 لیټرو پورې ټانکۍ جوړوو. 60,000 لیټره یوه ټانکۍ؟ دا دلې اوس موجود شته؟ 1000 لیټرو پورې دلته موجود لرو زر صاحب محترم. ښه، ډېر ښه. او 200 لیټره فکر کوم دغه شاته چې پرتې دي دغه دي. دا 200 لیټره دي؟ دا 200 لیټره دي. ډېر ښه. دا تقریبا یوه ټانکۍ په څونه وخت کې تیارېږي؟ زر صاحب ټول پروسس چې واته یوه ټانکۍ د 20 دقیقو څخه نیول تر 25 دقیقو پورې تیارېږي. نو دا خو چې 50 کسه کار کوي او په 20-25 دقیقې کې ته نیم ساعت وګڼه، نیم ساعت کې یوه ټانکۍ تیارېږي، نو خو د ورځې به حتما 250-300 ټانکۍ تیاروي. بالکل زر صاحب موږ د 200 څخه نیولې تر 300 لیټرو پورې 300 ټانکۍ پورې روزانه تولیدات لرو. دلته په داخل په ښار کې ډېر تولیدات لري که نور ولایتو ته؟ یا په کندهار کې خو الحمدلله 90% کندهار ته مال ورکوو، باقي هلمند، کلات او روزګان ته هم تقسیمات لرو د دې برانچ څخه. او د کابل برانچ څخه چې باقي مایمنده 28 ولایت 29 ولایت د افغانستان دي، هغه د کابل او د هرات او د مزار څخه ورته تقسیمات لرو. ډېر ښه. دلته ټانکۍ تاسو ته خلک په اډر درکوي چې دا پلانې قسم ټانکۍ راته جوړه کړي، که ستاسو خپل هغه سټنډرډ معلوم دی ټول یو رقم جوړوئ؟ یا زر صاحب خلک اډر هم راکوي. موږ د 2 پوښه څخه نیو چې سټنډرډ یې 2 پوښه ده، نو موږ 3 پوښه، 4 پوښه، 5 پوښه تر 6 پوښه پورې د اډر مطابق باندې جوړوو. دغه پوښ که راته تعریف کې د پوښ یعنې څنګه 2 پوښه څنګه یې 3 پوښه څنګه یې؟ یعنې زر صاحب هر پوښ چې ده که نه هغه مطابق وزن چې موږ مال ورچوو. مثلا 2 پوښه چې ده یوه ټانکۍ 200 لیټره موږ په 6 کیلو کې جوړوو، چې هغه 3 پوښه کوو هغه ته بیا 1 کیلو پوډر موږ زیات ورچوو چې هغه تور وي یا هم سپین وي، نو همداسې هر پوښ ته اضافه وزن ورچوو. دلته په افغانستان کې خو قسم ولایتونه، ځینې ولایتونه یخ دي، ځینې ګرم دي. د ګرمو ولایتو دپاره
او د یخو ولایتو دپاره ټانکي جوړښت فرق کوي؟ و زر سه محترم موږ د کندهار دپاره د کندهار برانچ د کنه موږ اکثره ګرمسیره دغه په نظر کې نیولي ګرمسیره مواد چې د کندهار هلمند او د روزګان نو دا ګرمسیره مواد موږ په نظر کې نیولي او کوم برانچ موږ په کابل کې لرو نو هغه بیا سرسیره ولایتو ته ډېر تقسیمات لري چې هغه د سرسیره ولایتو مطابق باندې موږ مواد استعمالوو. دل کم رنګونه جوړیږي عموما د ټانکیو رنګونه دغه شنه رنګونه دي چې اوس موږ شاته پرتې دي تاسو په څو رنګو کې جوړوئ یا عمومي ټانکي په څو رنګو کې جوړیږي؟ زر سه محترم موږ خو درې رنګه تولیدات لرو چې سپین ده شین ده او ورسره شیشه ده چې اوبه پشکې کاریږي کارډر مطابق باندې څوک بل رقم رنګ هم غواړي هغه انشاءالله ورته تولید کولی شو. داسې ټانکي جوړیږي چې اوبه پکې معلومیږي لکه ګلاس غوندې د شی غوندې؟ او بالکل زر صاحب داسې ټانکي هم تولیدیږي اکثره خلک د اوبو فلټر لپاره اخلي چې هغه تولیدات هم لرو. ډیره زیاته مننه ملګرو. ځو دننه د کارخانې ته د پروسه ګورو چې څنګه جوړیږي. هلته شاید څه غږونه به وي حتما د ماشینالاتو خو کوشش به وکړو چې هغه شی تر تاسې پورې په صحیح توګه در ورسو. راځئ. دغه پلاستیک دانه چې موږ ایران څخه اول پروسس دا د ایران څخه راځي بعد دې نه بیا بل پروسس ته ځي زموږ لومړنی ګام د دغې دانې څخه ده. دغه ډانچې دا دغه دي د غالبانې دي د ټانکیو؟ او دا غالبان د کوم ډیزاین باندې چې دا غالبان د همدې ډیزاین باندې موږ د ټانکي تیارېږي. دا تقریبا څو لیټره دی دغه غالب؟ دغه 10 لیټره ده. 10 لیټره؟ 10 لیټره ده. او دا بیا 1400 لیټره ده. تاسو محترم 1400 لیټره او 10 لیټره. یو دغه ټانکي دی چې داسې ایښول کېږي مثلا اوږدې دي او یو دغه جګې ټانکۍ دی. بالکل بالکل. د دې او د دې په جوړښت کې څه فرق دی؟ جوړښت کې فرق شته ده ضبط محترمه دا چې دی په 14 کیلو کې جوړیږي او اکثره د کندهار او د دې خواته کوم ګرمسیره ولایتونه چې دي هغه دا خوښوي. نو دغه سایز کې چې دی کنه دا هم خلک خوښوي. اکثره خلک د فلټر اوبو دپاره غواړي یا هم په زرنجو کې چږدي. دغه پلاستیک دانه او دغه سپین پرسلانو کې څه شی دی؟ هغه هم سپین مال ده. دا شین مال ده او هغه سپین مال ده. پلاستیک دانه دواړه ده؟ هو دواړه پلاستیک. دغه پلاستیک دانه د دې ځای څخه چیرې ځي اول وار؟ اول وار دې نه راځي بیا هغه ماشین ته ځي چې هغې څخه اوبه کېږي. پلاستیک دانه راکړه چې ویې ګورو چې د هغه څخه بیا دا شی جوړېږي. ریحان صاحب دا ښکاره کړه. دا ملګرو د پلاستیک دانې څخه بیا دا پوډر جوړېږي. وروسته د پوډرو څخه بیا ګورو چې د دې مخته پروسه څه رقم ده. او دا چې د ملګرو دا پلاستیک دانه ده دلته ښکاره کړه ریحان صاحب. دا پلاستیک دانه سوله دا دغه ماشین ته لویږي دا ژرندې ته لویږي دغه پوډر ځینې جوړېږي چې تاسې ولیدل. وروسته د پوډرو بیا پروسه کوم ځای ته رسېږي؟ دا چې پوډرونه بعد د هغې نه دا وخت بعد د هغې نه چې راځي صاحب دلته په دې ټپو کې کېښودل کېږي چې دلته په وزن باندې بیا خپل غالبو ته اچول کېږي. دلته یې وزن کوو بعد د هغې نه بس بیا غالبو ته ورچوو. مثلا د 10 لیټره ټانکۍ دپاره څو کیلو مواد پکار دی؟ هغه خو 2 پوکه کې جوړوو. اول 9 کیلو ورچوو او بیا هم 15 کیلو راځي ورسېد کله 15 کیلو وزن هم لرو او 14 کیلو وزن هم لرو. او که 3 پوښه جوړوي یا 4 پوښه جوړوي هغه یو کیلو زیاتېږي؟ هو یو کیلو ور اضافه کېږي. نو ټانکۍ 10 لیټرو ته یو 2 کیلو ور اضافه کېږي. نو 1200 ته بیا 2 کیلو او چې همداسې پورته جګېږي 2-3 کیلو اضافه کېږي. ډېره زیاته مننه. اوس دغه پوډر چې څنګه ورلوېږي هغه پروسه به ملګرو ته لیدونکو ته ښکاره کړو. او څو کیلو پوډر دي؟ 12 کیلو پوډر ورچوو. 12 کیلو.
شپېته ګرامه موږ ځکه 18 ګرامه 30 ګرامه 30 ګرامه موږ ځکه اضافه اچوو د بوجۍ وزن پرې وو. بالکل بالکل. بل چی سره ګډېږي دې ته زنګ وایي دا هغه زنګ چې ټینکۍ د لمر مطابق مقاومت ورکوي. ډېر ښه ډېر ښه. خو دا چیرې ځي دا د پروسس په دې غالب کې اچول کېږي. اوس بیرته دا سرپوش وربسته کوي. دا سرپوش وربسته کوي بعد هغې نه بیا اور ته وصل کېږي. په دې کې به حتما ضایعات هم راځي. ضایعتوب کوي که نه کوي؟ خو ضایعات راځي کومې خولې چې هغه بیا وروسته تطبیق کوي نو کومې غالب مطابق نه جوړېږي. بعض ځان کې خولې کې ضایعات دي چې هغه ترې بیا موږ کټ کوو. په هغې مطابق باید موږ مال اضافه ورکوو. هر ځای کې نیمه کیلو اضافه ورکړو ضایعات کوو. یعنې ضایعات ډېر نه کوي، لږ کوي. یا لږ کوي 300 ګرامه 200 ګرامه هغه موږ هلته کور کوو بېرته. هغه بېرته چې ضایعات وسي هغه پلاستیک چې ضایع سي هغه بېرته په کار اچول کېږي. خو خپل پروسس هغه موږ ریسایکل کوو بیا بېرته په ټانکۍ سره دا اوس دغه اور ته ځي هغه خوا د کوچنۍ ټانکۍ ورغله هغه یا دغه ورته ځي هغه چې دی هغه د 200 لیټر څخه تر 1200 لیټرو پورې هغه ماشین جوړوي. او دا ماشین چې دا بیا د 1500 لیټر څخه نیولې تر 1500 لیټرو پورې په دې ماشین باندې جوړوي. دا خو نو 2000 لیټره سودا دلته راځي. صحیح. ملګرو بالاخره ټانکۍ راله خپل غالب ته ورسېدله. دغه بیا کاسب دی دا سړی دا جوړوي. ستاسې نوم؟ سیف الله. سیف الله. د کوم ځای سیف الله خانه؟ د پکتیکا. ماشاءالله. د پکتیکا څخه کندهار ته راغلی دی دلته کار کوي. اوس یې کومه پروسه یې پاتې ده اوس دلته اور واچوي دې ته. راځه د خیره سره. دا څونه وخت بیا نیسي چې تیاره سي؟ دا 60 منټه وخت نیسي. 60 دقیقې تیارېږي. راځه. فکر کوئ چې دا اور ورکوې بیا خلاص یې کړه. دا به تا ورته نیولی؟ دا به ما ورته نیولی دا دریغ وخته سر چورۍ جوړې شي او برېښ ته اور ورکوم. اور بیا خپله ماشین جوړوي خپله برنلان لري. هلته چورۍ مې جوړوم او برېښ یې جوړوم. ستا کار څونه وخت نیسي؟ زما کار یو 10 منټه وخت نیسي. 10 منټه. دا خوا یې وسوه. هغه یې چې دروازه ده
دا اوس داسې ځي په مخ باندې بېرته بیا راځي دا شاته دې پر نه داسې کېږي چې پر مخ باندې بېرته راغی دا شاته هغه ته ورکوه شاته شجغۍ جوړوو بیخ یې جوړوو داخل هغسې جوړ شو نو دا منځ باندې راوړو شو بیا سیده درېږي انجینر صاحب دا پروسه ده چې شته دا اوبه دلته پر اچول کېږي چې د ماشین سره ووتل دا چې کله د ماشین نه راوځي اولنی سټپ چې دا بیا خالي دوران وایي تر هغې پورې چې دا خپل ځان دا مواد ونیسي یخ شي دا خپل ټاکلي وخته پورې چې دوران وایي بعد د هغې بیا نو د اوبو پروسه یې شروع کېږي چې دلته اوبه نه پر اچوي نه په دا معلومه نه وره چې دا خپل دوران پوره کوي چې تر څو مواد ځان سره ونیسي کلک کړي بعد د هغې چې دا بیا د اوبو پروسه ده ښه ډېر ښه د اوبو دا به وګورو نیسي ښه د هغه ماشین څخه دا دوران څخه چې راووتې بیا دلته اوبو ته راوړل کېږي بیا اخرنۍ پروسه چې د دې د یخولو هغه د اوبو پروسه ده د اوبو پې باندې وایي تر خپله ټاکلي وخته پورې دا یخه شي بیا راځي بیا نور تیاره ده سرپوښونه چیرې جوړېږي سرپوښونه خو خپله چې دا په کابل کې دی زموږ تاسو ته یادګیري وکړه چې دا کارخانه نه وي زیاتره پروسس چې دلته ده موږ نه ده تشکیل کړی سرپوښونه موږ خپل د کابل د کارخانې نه ښه ډېر ښه هغه تیار راوړئ ډېره مننه خیر قدرمنو لیدونکو دلته یو حاجي صاحب ولاړ دی د سره څو د زړه خواله کوو خبرې ورسره کوو چې څنګه دلته راغلی دی ستړي مه حاجي صاحب قربان مسمه دلته څنګه راغلی دغه شرکت ته دغه کارخانې ته ټانکۍ رانیسئ د هغې لیدلو ته یې راغلی یې دغه کارخانې یو چا ادرس راکوي نو موږ راغلي دلته د دې څه موږ یو وار دوه نور هم خریداري کړې ده نو په دا خریداري چې د دوی هغه په اصطلاح د کار د کوالټۍ د کار د جنس دا ټول ضمانتونه د مالکونو موږ ته راکړله چې موږ په لوړ کیفیت کار کوو و دې ملت ته کار کوو دا غریب ملت دی غواړو چې شی بازار ته عرضه کوو چې زموږ د فابریکه سبا د شکست سره مخامخ نه سي او موږ هم په دې خوشحاله هغه څه راضي یاست د هغه څه راضي یو د هغه څه راضي د هغه رضایت و چې موږ بیا دلته رالو د هغه رضایت و چې موږ بیا دلته رالو نو موږ بیا هم راځو زموږ د ټولو وطنوالو څه دا خواهش دی چې راشي د دې فابریکې څخه لیدنه وکړي واقعا ډېر په لوړ کیفیت شی درکوي د 15 کالو په زمانه کې درکوي په 15 کاله کې چې هر مشکل پیښ شو دا فابریکه بیا هم ستاسو په خدمت کې ده هېڅ مشکل نشته دلته د تجارانو څه دي څه غوښتنه ده حاجي صاحب د تجارانو څه دا غوښتنه ده چې راسي هغه سرمایې چې تاسې د افغانستان د باندې د نور خلکو په اختیار کې دي هغه د دې غریب ملک په اختیار کې دي زما دا ورور به ګرځي ان شاء الله پر کار شي یوه ګوله ډوډۍ چې بېګانهګانو ته ورکوئ دې ته ورکړي ان شاء الله د خپلو سرمایو ضمانت به هم دلته یې او د خپلو خلکو ته به یو خدمت به کړي دا څونه د ویاړ خبره ده چې صاحب دغه ټانکۍ مخکې یا د پاکستان څخه یا د ایران څخه راتللې اوس یې بدلې زموږ په وطن کې هر څه تاسو پوهېږئ او په هر څه خبر یو موږ راسو چې د بېګانهګانو څخه ځان خلاص کړو پر خپل پاور پر خپل قدرت ځان ودروو تر څو به موږ تاسې دغسې د فقر په ژوند اخته یو
دا یو جزئی شی دی بالکل. راسي در دغه لوړ اختراع وکړو او کولای افغانان در کولای شي د استعدادونه په افغانانو کې شته بالکل. ښه استعدادونه لرو چې هر څه کولای شي ډېره زیاته الله مننه. دې تاسو قربان همیشه په خپل ژوند کې مننه. موفق ولري مننه، خیر الله اوسه. پاک مو جوړ او روغ لري خوشحاله تاسو اوسه. ټوله کمپنۍ ډېره مننه. کارګرو ته بیا هم د زړه کومې ښه راغلاست وایم کندهار ولایت ته ډېره زیاته قربان مننه. شم. دغه د کابل الماس ټاپي چې پر وهل کیږي دا هر سړی کولی شي که د خپل ځانګړی کس دی. یا دا تنه دغه انجینر د زمونږ بارګري او د مرکو وهلو بس دغه مسؤلیت په غاړه ښه، باندې ډېر اخیستی ښه. ده. دا خو دغه د نوم خو ټول یو نوم دی دغه بیا څنګه پروي چې مثلا دا 100 لیټره ده دا 100 لیټره ده. اکثره ټانکي خو خپل ګوشتي ټاپه لري د لیټر کوم باندې چې لیټر نه وي نو هغه ټاپي هم لرو هغه هم خپل ټاپې څنګه لري هغه مې سر نه خلاص. اکثره ټانکي لري لکه زر صاحب محترمه ماشین کې راځي. وو ماشین کې راځي ښه، ښه، ښه. اکثره دغه ټاپي دي چې ګوشتي ټاپي دي، دا په کې تیار ده. غالب راځي. راځي دا یعنی دا 2000 لیټره 2000 لیټر ده بل ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه. چې دغه ټاپه ونه لري دا د نن په ماشین کې جوړیږي. وو دا د ماشین کې تیار خالب شوی ده هغه کې پوخ که دغه ونه لري بیا په سپری باندې وو ورته دغه کوم اکثره خالبان زمونږ نه لري نو هغه بس بیا په سپری باندې وو. ډېره زیاته مننه. خیر اوسه. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته سلام. ستاسو د طریقه ټولو وطنوال ته سلام. زما نوم فرید الله جمال دی. د کابل الماس د پلاستیکي ټانکر جوړولو فابریکې مدیریت په غاړه لرم. ښه ښه، د دې ځای مدیر دی. ډېر زیات مننه. زما یو سوال ذهن ته رالی دغه کارمندانو کارګرو ته چې خپل لباس او خپل بوټونه او ځینې شیان ورکول شوي ښه به نه و که ستاسې کار نه وي دی څنګه تصمیم لرئ؟ بله دې لپاره موږ پلان لرو. موږ آرډر هم ورکړی ده د دې لپاره د دې د یونیفورم په برخه کې انشاءالله په نږدې وخت کې هغه به هم راورسېږي. زمونږ که څنګه تاسو ته به معلومات شوي چې زمونږ کار نوی ده دلته نو انشاءالله سټپ بای سټپ موږ خپل ټول سیستم سره برابرو. دا پلان ده. دلته تقریبا سرمایه گذاري څو سرمایه گذاري شوې ده؟ دا خو بیخي غټ ځکه دلته تاسو نیولې ده د سامان آلاتو ته چې زه ګورم بیخي ډېر پیسې به هم مصرف کړي. بېشکه بېشکه دلته تقریبا تر 180 لک افغانۍ پورې سرمایه گذاري شوې ده دلته او نور هم موږ پلان لرو په دې برخه کې نور هم پراختیا ورکړو دلته نور هم سرمایه گذاري وکړو چې نور هم سره برابر شي. ډېره زیاته مننه. مخکې معلومات ترلاسه شو چې دا د دې ځای څخه نږدې ولایتو ته ځي زابل روزګان او هلمند ولایتو ته ځي. مخکې د ایران څخه یا د پاکستان کومو ملکو څخه مخکې دا ټانکۍ راتللې او اوس یې څونه تاثیر کړی دی پر هغوی باندې؟ خو بهرني ملکونو خو ډېر تاثیر کړی دی ځکه چې د دې نه مخکې له پاکستان هم دا ټانکۍ راتلې دلته لوی قندهار ته به د کوټې له خوا نه راتلې د ایران له خوا نه به راتلې الحمدلله ورځ تر بلې دغه شان کارونه چې په خپل وطن کې کېږي سرمایه ګذاري نه کېږي د نورو ملکونو مخه نیول کېږي په دې برخه کې نو اوس هم ډېره مخه نیول شوې ده. ډېره زیاته مننه. د اوس د لوی کندهار چې دا د تاسې یافته یاستئ او د پاکستان هېواد څخه چې مخکې راتلې د ایران سره راتلې په کیفیت کې په دې درو کې کم یو د کیفیت کم دا ښه کیفیت کیفیت خو الحمدلله ثم الحمدلله کیفیت د خپل وطن ښه دی ځکه یوازې زه به خپله کارخانې نه وایم چې د نورو فابریکو دلته هغوی هم په کیفیت باندې ډېره کوالټي باندې ډېر فوکس کوي او ډېر هغه پرې کوي په کوالټي باندې ډېر. د ایران او د پاکستان په کیفیت کې د ایراني سامانونه ښه و که د پاکستاني دا ښه و؟ اوس شکر دی دا خو زموږ د وطن هغې تاسې وایاست چې تر دواړو به بهتره دي. عموم پلاستیک دانه چې ده دا د ایران څخه راځي هغې کې بیا څو قسمونه خو سرچینه ایران دی نو چې بیا دلته جوړېږي بیا اکثره زموږ تجاران کوشش کوي چې ښه کوالټي شی ترې نه راونیسي لکه څنګه چې د مخکې د پاکستان نه به راتلله نو هغه کوالټي دا کوالټي بیا ډېر فرق کوي سره. ډېره زیاته مننه. ژوندی ښه. دا اوس فکر کوم تیار است و دا تیار ده فقط د ټوپول چې خلاصېږي او ټانکۍ څخه ترې راوباسي. دا خو د دغه سر یې جلا دی دغه یې جلا دی دلته دا غالب دا دې ځای کې دا خلاصېږي دا خلاصېږي اوس دا پس دغه باندې خلاصېږي بیا راوځي و نه ټوپول باندې خلاصېږي د انجو باندې پاتې راغلی ټانکۍ ترې وباسي. موږ څه کومک ورسره کولی شو؟ فقط دغه ناټو کې به کومک شو راکړه
دا سره ټولې دي زر صاحب دا دې شو دا څونه راځي دا کاریګر او دا ماورو خلک چې په اخته دي دا دوه کاریګر دي ماشاءالله ډېر تکړه دي هغوی ته دغه پروسس دا تا چې څومره مخکې 2 لټه خلاص کړه هغوی 10 لټه خلاص او خوا دې خلاص بله کار خلاص خیر تماشا به کوو د دوی سره خو زموږ مقابله نشي کېدل خیر دا چې بیا زه دا هشته ولاړ یم خپلې پیزاوې پخوم بیا به د دوی سره مقابله هلته کوو هر څوک خپل مسلک هر سړی په خپل کار کې مایل دی بلکل هغه دا کسان دي او سره هغه په پخو راشه ملګرو دا یو 2-3 ناټه مې ورسره خلاص کړل لاسونه مې په ولړل دی مې وځنډوئ د چا په کار کې به مداخله نه کوو خیر ما لاس نه درېږي اوس دا سرپوښت چې خلاصوي ګورو چې څه شي راوځي چې ټانکي سره کوم تیارېږي هغه به اوس وکړو د خیر سره راځه د خیر بالاخره تیار انجینر صاحب دا ماشاءالله موټر لوډیږي د خیر سره دا روان چیر دي څو ټانکۍ دي غټې کوچنۍ دغه معلومات که راکړي و په دې کې چې دا مختلفې ټانکۍ د اډر مطابق ټانکۍ دي کې موږ استو دا چې دا هلمند ته بارېږي اوس ښه د دې ځای هلمند ته ځي هلمند ته ځي په دې کې بیا نو تر 15 ټانکۍ او هغې ته حجم ته کتل کېږي غټې ټانکۍ بعضې کوچنۍ ټانکۍ په همغه اندازه په دې کې ځای کېږي دغه اوس تقریبا څو دانې وراچوي دې ته دې کې 28 دانې ځای دي 28 ټانکۍ غټې او کوچنۍ مکس و مکس دي د دې ځای هلمند ته ځي هلمند ته ځي ډېر ښه مننه ډیره زیات مننه ملګرو نور ان شاء الله تعالی پروګرام یا ویډیو د پای ته ورسېدل خدای دې وکړي چې هغه پوښتنې مې د دوی څخه کړي چې هغه ستاسې په کار وي او تاسو ته په درد وخوري ستاسې هم کور ودان ډیره زیاته مننه قربان اوسم تاسې په تکلیف کړلاست ډیره زیاته مننه خیر اوسې بسم الله الرحمن الرحیم ځو وای ملګرو د خدای په امان زما ګرد عمر یو شی هیر سي هغه دا چې زموږ چینل سرچینار یوټیوب سبسکرایب کړئ هغه زنګولی پسې وروهئ نو نور د خدای په امان